او کچېرې یوه ښځه داسې وي چې هغه ته د نفاس بیماري راشي بچی پیدایش نه بعد چې کومه وینه ښځه ته راځي هغه ته د نفاس وینه یې د هغې زیات مدت 40 ورځې دی کم مدت یې کېدلی شي 10 ورځې 15 ورځې 20 ورځې 10 ورځې دا کېدلی شي نو که چیرې ښځه ته د نفاس بیماري راشي د کفارې رژې په میانځ کې نو د دغې ښځې تسلسل ختم شي که څه د حیض په بیماري کې دا تسلسل نه ختم کېږي کفاره پیره کېږي اول رژې هم ورسره شاملوئ وروسته هم شاملوئ خو نفاس که چیرې ښځه ته راغی بیا د تسلسل ختم کېږي دا ښځه بیا د نوي سر نه رژ نه شي ځکه چې دغې ښځې ته پته ده چې زه مې اوس د کفارې رژې شروع کړلې 100 ورځې نه بعد د مو بچی شي 10 ورځې نه بعد د مو بچی شي 40 ورځې نه بعد د مو بچی شي نو هغې ته پته ده بیا هم کفاره شروع کړې ده د کفارې رژې شروع کړې دي نو په دغه صورت کې و دغه ښځه بیا د نوي سر نه رژې نه شي په دا کې یوه غلطفهمي خلک دا هم کو چې ډېر خلک داسې چې هغه ښځه ته چې کله هغې بچی پیدا شي بچی پیدایش نه بعد خاوند خپله ښځه ته ورنږدې کېږي نه ښځه لمونځ نه کو رژې نه نیسي پوکي نه اختیاروي ولې چې د مو 40 ورځې دي پیره 40 ورځې زیات نه زیات مدت دی او کم مدت یې 10 ورځې کېدلی شي 15 کېدلی شي 20 کېدلی شي چې کله هم په بچی پیدایش نه بعد ښځه ته وینه ودرېږي په پوه شي چې د مو وینه ختم شوله نفاس مې ختم شه په انا بعد هغه رژه هم نسي په هغه نه بعد لمونځ وکړو هر عمل کړی چې لکه کومه چې پوکه ښځه کو نو دا د نفاس او د داسې حیضه چې کومه ښځه ده دغې په میانځ کې دا فرق دی